معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیا یې زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. معزز کتونکو زه نن active voice and passive voice of relative pronoun who in present indefinite tense structure number دریم به سٹارټ کوم. معزز کتونکو دا ډېره امپارټنټ ویډیو ده او تر پایه پورې وګورئ دې دپاره چې تاسو سر پې خلاص شي. راځئ چې شروع یې کړو. Active and passive voice of relative pronoun who in present indefinite tense structure number 3 या structure number 3. The relative pronoun who वाला active voice او passive voice په فعل حال متعلق کې structure number یا جوړک number 3. معزز کتونکو دا چې کله په active voice کې دوه subject وي او دوه object وي، مطلب دا ده دوه فاعل وي او دوه مفعول وي، نو بیا به د اول سبجیکټ نه تر اول ابجیکټ پورې چې کومه برخه وي یا پارټ وي دا به په پیسیو وایس کې کنورټ کیږي، او کومه چې بقایا برخه ده یا پارټ ده هغه به په پیسیو وایس کې کنورټ کیږي، نه چینج کیږي، بنا به برقرار وي. هم چې څرنګه په ایکټیو وایس کې وي هم داسې به په پیسیو وایس کې لګیږي. او چې کله ترې د نیګیټیو منفي سنټنس یا جمله جوړولو ضرورت وي نو بیا به په پیسیو وایس کې د سبجیکټ نه بعد ناٹ یا منفی لګیږي. نو دا ډیفینیشن ده، دا ډیټیل ده. راځئ چې شروع یې کړو. اے مطلب د ایکټیو، وی مطلب د وایس. هو ریکویسٹ یو ټو ټیچ علی. څوک تا ته علي ته سبق ښودنو دپاره درخواست کوي یا گزارش کوي. نو دا د دې ایکټیو وایس د پښتو ترجمه ده. معزز کتونکو ریلیټیو پروناون هو چې دی د دې چې کوم سټیټس ده یا حالت ده او چې کله دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ په سر کې لګېدلی نو دا بیا انټراګیټیو وي، سوالیه وي، نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر دا کوېشچن مارک یا انټراګیټیو مارک لګول هم ضروري وي. نو معزز کتونکو موږ چې کله دغه هو پیسیو وایس ته کنورټ کوو یا بدلوو نو د هو چې دی دغه سبجیکټ ده، نو د دې چې کوم ابجیکټ ده یا ابجیکټیو کیس ده هغه هوم ده. نو هو به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په هوم باندې، او هوم سره په سر کې په سټارټ کې باید چې ده دا به هم په اضافي توګه یا په اضافي ډول باندې ولګېږي. بیا دې نه بعد چې دی دا یو دا ابجیکټ ده، ابجیکټیو کیس ده، نو د دې چې کوم سبجیکټ ده یا سبجیکټیو کیس ده هغه هم یو ده. نو یو به په پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په یو باندې، او یو سره په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې هیلپینګ ورب آر لګیږي. دې دپاره لګیږي یو چې دی د پلورل دی، جمع دی، نو جمع دپاره همیشه دپاره آر استعمالیږي په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې. بیا دې نه بعد چې دی دا ریکویسټ دا ورب دی، د ورب اولنی حالت. نو دا چې موږ کله پیسیو وایس کې کنورټ کوو یا چینج کوو نو دا به د ورب په تھرډ یا د ورب په دریم حالت باندې به کنورټ سي یا به چینج سي په ریکویسټډ باندې. بیا دې نه بعد چې دی دا ټو پریپوزیشن ده نو دا به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په ټو باندې، دا برقرار وي، په دې کې بدلول نشته. او بیا دې نه بعد چې دی دا ټیچ دا هم ورب دی، د ورب فرسټ فارم ده، نو دا به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي د ورب په فرسټ فارم باندې، یعنی کې په دې کې هم بدلول یا چینجنګ نشته، دا به هم برقرار وي. علي چې دی دا ابجیکټ ده نو علي به پیسیو وایس کې کنورټ سي یا به چینج سي په علي باندې. علي چې دی دا به په پیسیو وایس کې هم د ابجیکټ په توګه یا په ډول لګیږي، په دې کې بدلول نشته، دا هم برقرار وي. او آخر ته به دا کوېشچن مارک هم لګول ضروري وي، که هغه ایکټیو وایس وي هم که پیسیو وایس وي. نو دا طریقه ده د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړول، هغه هم د ریلیټیو پروناون هو سټرکچر نمبر د دریم والا. پی مطلب د پیسیو، وی مطلب د وایس. بای ہوم آر یو ریکویسټډ ټو ټیچ علی. د چا له طرفه یا د چا لخوا یا د چا په ذریعه تا ته علي ته د سبق ښودنې درخواست یا گزارش کیږي. نو دا د دې پیسیو وایس د پښتو ترجمه ده. معزز کتونکو دا ډېر اهم پوینټ د دې د ښه په توجه سره غوږ کېږئ. دا چې دا به پیسیو وایس کې کله چې موږ کنورټ کوو نو دا به د دې جنس چې کومه دغه برخه ده
او بیا تر دې پورې. نو دا کومه برخه چې دا یا پارت ده دا به پیسیو وایس کې کنورټ شي بدل به شي. بیا د دې نه بیا تر دې پورې چې کومه برخه ده دا به په پیسیو وایس کې کنورټ کېږي نه بدلیږي به نه، دا به برقرار وي. لکه څرنګه چې په ایکټیو وایس کې لګېدلې وي هم داسې به په پیسیو وایس کې لګېږي. نو دا طریقه ده، دا ډیفینیشن ده. A.V. Active voice. Who ordered him to open the gate? څوک هغه ته ګیټ یا دروازه کولولو حکم ورکوي یا امر ورکوي. نو دا د دې ایکټیو وایس د پښتو ترجمه ده. نو دا هم کله چې موږ پیسیو وایس ته اړوو نو دې ته ښه غوږ کېږدي. دا د له دې نه تر دې پورې چې کوم پارټ یا برخه ده یا حصه ده دا به په پیسیو وایس کې کنورټ شي او بیا له دې نه تر دې پورې چې کومه برخه ده یا حصه ده دا به په پیسیو وایس کې کنورټ کېږي نه، بدلیږي به نه، یعنې چې دا به برقرار وي. لکه څنګه چې په ایکټیو وایس کې وي هم داسې به په پیسیو وایس کې وي. نو ریلیټیو پروناون هو چې دی د دې دا سبجیکټ ده. نو د دې چې کوم آبجیکټ ده ابجیکټیو کیس ده هغه هوم ده. نو هو به پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په هوم باندې. او هوم سره به باید د سنټنس یا د جملې په سټارټ یا په سر کې ولګېږي. او بیا دې نه بعد چې دی هم دا ابجیکټ ده ابجیکټیو کیس ده. نو د دې چې کوم سبجیکټ ده سبجیکټیو کیس هغه هی دی. نو هم به پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په هی باندې. او هی سره هیلپینګ ورب په پریزنټ انډیفینټ ټنس کې ایز استعمالیږي. په دې وجه هی چې دی دا سنګولر دی، واحد دی. بیا دې نه بعد چې دی آرډر دا ورب دی او د ورب فرست فارم د اولنی حالت. نو دا به پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په دریم حالت په تھرډ فارم باندې به بدل شي، یعنی کې په آرډرډ باندې. او بیا دې نه بعد چې دی ټو دا به پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په ټو باندې. په دې کې بدلول نسل دا برقرار وي. بیا دې نه بعد چې دی اوپن دا ورب ده د ورب اولنی حالت. نو دا به هم په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي د ورب په اولنی حالت باندې، یعنی کې په اوپن باندې. په دې کې هم بدلول یا چینجینګ دا شی نسته، دا برقرار وي. بیا هغه نه بعد چې دی د ګیټ دا هم ابجیکټ دی. نو د ګیټ به په پیسیو وایس کې کنورټ شي یا به چینج شي په د ګیټ باندې. نو دې کې هم بدلول نسته، دا دلته هم ابجیکټ دی دلته به هم ابجیکټ لګېږي. دې کې چینجینګ یا بدلول نسته. او اخر ته به دا کوم چې سوالیه نشان ده دا لګول به هم ضروري وي. PV passive voice. By whom is he ordered to open the gate? د چا له طرف یا د چا له خوا هغه ته د ګیټ یا د دروازې کلاولو آرډر حکم یا امر ورکېږي. نو دا د دې پیسیو وایس د پښتو ترجمه ده. نو دا طریقه ده د کوم چې دغه ریلیټیو پروناون هو سټرکچر نمبر دریم د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس جوړولو. که د چا په اول ځل سر نه وي خلاصوي نو هغه بیا دوباره هم وګورئ دې دپاره چې تاسو سر پې خلاص شي او د تاسو ورسره تجربه زیاته شي. دا د ویډیو په معزز کتونکو که چیرې زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو بیا سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به ایکټیو وایس اینڈ پیسیو وایس آف ریلیټیو پروناون هو ان پریزنټ انډیفینټ ټینس سټرکچر نمبر 4 به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.